دا ورور سوال کړی دی او دا اهم سوال دی خصوصا زمونږ د معاشرې دپاره پښتنو دپاره وایي چې زما یو ځي کې خوړه وشوه جنۍ مې وغوښته نو هغوی وایي چې صحیح ده موږ تاله دا خپله خور یا لور دا درکو خو شرط دا دی که چېرته زمونږ دا لور ستاسو په دې کور کې خوشحاله نه وه ستاسو د خپلوانو سره نو دې له به جدا مستقل کور هغه ته جوړی یا به وله اخلي یا به وله ورکوي نو که دا ته موږ سره دا خبره لیکلی شي نو بیا صحیح ده جواب سوال د دې رور دا دی چې یعنی دا طلب د دوی جایز دی دا غوښتنه د دوی روا ده او ما دپاره روا دي چې زه په اتفاق وکړم جواب دا یاد ساتئ دا خبره د ښځې په خاوند باندې ډېر حقوق دي یوازې د خاوند په ښځه باندې نه دي او دا اسانه مسله دی اکثرو سړو جوړه کړې ده بس چې ښځه معمولي داسې ښځې چې دی د خاوند حقوق دي نورې د ښځې نه دي څنګه چې د خاوند دي داسې د ښځې دي او الله قرآن کې ولهن مثل الذي علیهن د دې زنانو هم الله وایي داسې حقوق دي لکه څنګه چې په دوی باندې دي په دوی باندې د خاوندانو دي دا هم انسان دی حق لري داسې نه چې دا څاروی راوستلی کور کې یې تړلی دوی حقوق دي او که ته دا ووایې که نه چې ما نه به څوک تپوس وکړي دا موږ منو چې زنانه کمزورې تا نه تپوس نشي کولی ها کیدای شي د زنانه خپلوانو کې څوک ضروري تپوس وکړي او ډېرو کړي هم دي خو که موږ به دا مو چې زنانه خپلوان هم کمزوري تا نه تپوس نشي کولی نو الله رب العزت مخې له خو به ورځي که او څنګه چې ابو مسعود رضی الله عنه روایت دی چې د هغه سره یو غلام و مری و هغه له څپېړه ورکړه غوسه شوی و وایي دغه څپېړه چې ما ورکړه نو چا ماته دا ووایي چې ای ابو مسعوده دا خبره یاده ساته څومره چې ته په دې غلام مری او خادم زوروري که نه د دې نه زیات الله په تا زورور دی وایي ما چې وکتو رسول سلم ولا نو هغه غلام وایي ما په هغه ځي ازاد کړو چې الله ماته عفو وکړي څومره چې یو سړی دا وایي زه په زنانه زورور یم که نه یا د هغوی په خاندان به زورور نه یې خو هسې د دې خور لور د راسه سړی کمزوری شي زورور به نه یې برید مه تاوه راتاوه خو د هغوی سره به د خپلې خور لور غمي چې د دې کور وران نه شي د دې دا بچي ګډوډ نه شي موږ بې عزته نه شو دا هم سوچي موږ بې عزته نه شو ځکه که اوس ورځو جاخه کوو کلی به خبرېږي خلک به خبرېږي څه چل دی دی خور ده دی لور ده او زموږ دا نه ده خوښه چې زموږ تذکیري دي چې بهر وشي عزت ته لاس هم خلک غلي پاتې شي نو ته دا برید مه تاوه راتاوه چې دوی کمزوري دي او کیدی شي کمزوري داسې هم کیدی شي په قوم کې په نسب کې په مال کې په زور کې خو په عرش باندې یو رب دی هغه به د هر څه تپوس کوي کله چې الله رب العزت دی سورة النساء کې دا ډېره خوندوره فایده ته ذکر کو سورة النساء کې الله د بد اخلاقه زنانه علاج ذکر کړی چې نصیحت ورته وکړه په طلایي کې ته جدا شه که نه کېږي ویې وهه ګزار نیم ورکړه تربیت ته نو که خبره یې دله ومنله نو بیا لار د جدایي او د طلاق او د ملامتي عمل اټوي بس ته خبره یې دله ومنه هغه آیت الله په دې ختم کړی دی ان الله کان علیا کبیرا الله ډېر لوی دی ډېر اوچت دی څه حکمت دی چې الله دې آیت په آخره کې دا خبره ذکر کړې ده خپل دا صفات او نومونه یې ذکر کړي د هغې وجه دا ده چې الله تا ته دا وایي که ته ډېر هم زورورې په دې ښځه باندې او ډېر هم لوی نو یو لوی رب دی یو زورور رب شتي چې ستا زور ستا لویوالی دا د هغه د زور او د لویوالي په مخکې هېڅ هم نه بلکې ته یې پیدا کړی نو ته به دا په مخکې څه شي نو دا یو خبره زه تاسو ته په اوله کې ذکر کم چې د زنانه په موږ باندې څه دي حقوق دي
ما دوه خبرې نوٹ کړي دي. یو دا چې زمونږ د دې نارینهو دا ډېره خوښه ده چې بس هر وخت د نارینهو حقوق بیانې دي. اکثر پکې وروم شي یو نیم په مولوي صاحب پسې او په شیخ صاحب پسې، یاره که تا بیان کړې کور کې ورته مسله یي که نه. موږ دا بل طرف ته سوچ نه کوو چې زنانو هم حق دی. یو موږ دا مسله ډېره بیانو چې د مور پلار حقوق په بچو باندې، او دې ته خوشحالېږو هم چې زموږ دا بچي واوري او کشران یې واوري. ښه نو بل طرف ته د بچو هم حقوق دي په مور پلار باندې، هغه طرف نه موږ غافله یو. که نه زما دا خبره غلطه ده. د زنانو حق په خاوند باندې، د زنانه حق په خاوند، دې له موږ توجه نه ورکوو. د بچي حق په مور پلار باندې، دې له موږ توجه نه ورکوو. زموږ هغه موضوع په کار ده چې زموږ حق په بچو بیان شوی، او هغه بیا دې بچي ته ولګوم چې واوره، یا زموږ حق په ښځه باندې چې بیا دې ښځې ته ولګوو واوره موږ ورته کېد. نو دا خو ته نیمګړی دین مني، دین پوره ومنه. د زنانه ډېر حقوق دي. یو حق د زنانه هغه جوړه جامه، رزق، او د ستوګنې او د اوسېدو ځای هغې ته ورکول، دا د زنانه حق دی. د هغه تا نه سوال نه کوي. دا پتا چې حق مو وي که مطلب په ما او په تا لازم دي چې زنانه له به د اوسېدو مناسب ځای ورکو د وس مطابق. در الله رحم دی، د وس خبره نشته. د وس مطابق که ته جونګړه کې اوسېږي نو همدغه جونګړه کې به له ځای ورکوې. که ته په بنګلو کې اوسېږي او په قلاګانو کې اوسېږي نو همدغه قلا او بنګله کې به هغې له ځای ورکوې. خبره د وس مطابق. اوس دې ځای کې دا سوال دی چې زنانه مطالبه څه کوي؟ د کور نه، کور خو به ورکوي نه، دویم نه 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 د مستقل کور، کور خو هغه به اوسېږي خاوند سره. مطالبه د مستقل کور کوي. مستقل څه ته وایي؟ چې هغې کې ورسره دا نور خپلوان دا نه. دا مطالبه د دې زنانه حق دی که کوي، دا د دې حق دی، او دا اتفاقي مسله ده، یا داسې به وایي چې د جمهور الفقهاو مسله ده. اکثر علماو دا د هغوی پخواني اوسني د هغوی موقف دی چې د زنانه دا حق دی که چېرته هغې یا د هغې مشرانو دا مطالبه وکړه چې زمونږ جنۍ له به مستقل کور ورکوې، زمونږ خور له به مستقل کور ورکوې، نو دا بلکل د هغې حق دی او دا مطالبه جایز ده. دا جایز ده. دغې چې هغه دا وایي که هسې داسې اوس ووایي چې دا خپلوان ما سره اوسېږي، ما ته دې دلاسه یو تکلیف دی، ما ته دا دي، زما بچو ته دا مسله ده، زه پلانې کار نشم کولی، زه پلانې نشم کولی، دا د دې حق دی. ښه، حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. هغه شرطونه چې ډېر حقدار دي د پوره کولو هغه دي په کومو شرطونو سره چې تاسو عورتونه د ځان دپاره حلال کړي دي. اوس وضاحت ته د حدیث واوره. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. کله چې نارینه او زنانه نکاح کوي نو چې نکاح وشي نو د هغې هغه عورت د ده دپاره حلال شو او د ده عورت د هغې دپاره حلال شو. وایي په کومو شرطونو چې تاسو عورتونه حلال کړي د ځان دپاره، د زنانو عورتونه، هغه که هر شرط خو مقصدي خبره پکې دا ده چې هغه شرط د شریعت خلاف نه وي. اوس دې زنانه دلته مطالبه وکړه چې ما له به مستقل کور، دا شرط دی، ولیکو دی. او حدیث کې راځي المسلمون علی شروطهم، مسلمانان شرطونه سر ته رسوي. دې کې به خو دې خو نه کوي بیا، دا به سر ته رسوي. په دې شرط په بنیاد باندې د دې زنانه عورت ستا دپاره حلالي، دا به ته لازم پوره کوې، سر ته به یې رسوي. اصل دا دی چې هر قسمه شرط دا روا دی الا هغه شرط چې هغه د شریعت خلاف وي.
لکه روا شرطونه علماو په مثالونه ذکر کړي دي. مثال چې شرط دا وتړي زنانه د طرف نه دا شرط چې زه به د ده سره واده کوم یا مشران وي چې موږ به د خپله لور خور دله ورکوو خو د دې ملک نه به یې نه وباسي، شرط دی. د شریعت خلاف دی؟ نه، شریعت دې کې څه خلاف دی؟ نه دي. او دا ورته چې صحیح ده بیا به پوره کړي، یا صحیح ده موږ تاله لور خور درکوو خو په دې به دویم واده نه کوې، دا د شریعت خلاف دی؟ ولې شریعت خلاف دی؟ دا مطالبه نشي کولی؟ کولی شي، هغه له جایز دی، هغه دا شرط نه مني چې واده دې نه کوي دلته کوي. لکه یو سړي اراده ده چې زه به دویم درېیم واده کوم، چې دا شرط مه منه چې نه یې مني، یا به د نه منلو سره دا جنۍ درکړي یو صحیح ده که باید دویم واده کوي، یا چې دې ونه منو هغه به وایي موږ خپل لور خور نه درکوو، کیسه ختمه شوه. خو چې دې ومنو بیا خو به سر ته رسي. هغوی سره ته تړلی خو نه یې که نه، زنځیرونه خو یې نه یې جوړېږي چې ته پابند سلاسل کړي چې دویم درېیم واده هغه تا ته وایي که ته دا واده کې ډېره زموږ شرط دا دی چې زموږ په لور باندې به بله ښځه نه راولي، تا ورته وایي صحیح دی. نو چې صحیح دی نو دا دویم واده کول واجب دي؟ واجب دي که نه دي؟ نه دي واجب. نو دی په خپله وایي چې زه بل واده نه کوم او شرط یې د هغوی سره ولیکو، دا به سر ته رسوي. او که داسې ونه کړه شرطونه یې پوره نه کړو نو زنانه سره دا حق شتي چې دا فسخ د نکاح وکړي، دا مطالبه وکړي چې یا به دا شرط پوره کوي یا به ما پرېږدي. لیکن دا شرط ولې دوی منلی دی او دا لیکل موږ سره پراته دي، دا ګواهان موږ سره دي. نو کم شرط چې د شریعت خلاف نه وي که هغه په نکاح کې، که په بیع کې، که هغه په اجاره کې، که هغه د وقف و مسایلو کې، هغه شرط به سر ته رسې. یو شرط د شریعت خلاف دی، موږ تاله لور خور درکوو خو دا به پلانې کار کوي، هغه کار د شریعت خلاف دی. یعنې مثال دا به پلاني ځي ته مزدورۍ له ځي، کار له به ځي او هلته نارینه او زنانه یو ځای کار کوي، فتنه ده، فسق او فجور پکې دی، نو دا شرط به ورسره مني؟ نه. موږ به تاله خپله لور خور درکوو خو دا دی چې بچي به دله نه راوړي. څنګه بچي؟ خو د نارینه حق دی چې الله هغه له بچي ورکړي. نو مقصد د خبرې دا شو چې دا شرط څه دی؟ جایز دی، او چې دې ومنو بیا به سر ته رسي. نو غوسه کېږئ مه، تاسو ټولو ته دا وایم چې کله د نه ښځه مطالبه وکړي چې زما ځان له کور په کار دی، دا د هغې حق دی، هغه غواړي چې ژوند تېر کړي. دا خو موږ نه یو خبر، موږ خو بهر برید ته ورته مزید وي، زموږ دا قصه نه ده، موږ ټول یو ځای څه دنه د حالاتو نه خبر نه یې، ته دنه د مسلو نه خبر نه یې او بهر ګرځې را ګرځې او دا زموږ هر څه او موږ ټول ترې خبر یو، خو ځان هم په زور ننګاره کړی نه یو خبر دی. دا خو هغه اولنۍ ورځې لږې ګرمې ګرمې بیا د هغې نه به څومره مسلې جوړې شي. زنانه پرېږده پخپله دا سړی بیا تنګ شي چې زه اوس څه وکړم یا الله. نه دا سړی ازاد ژوند تېرولی شي، نه د ده دا ښځه ازاد ژوند تېرولی شي، نه د ده دا بچي ازاد ژوند تېرولی شي. نو که اوس هم کېږي، خبره د اوس ده، اوس هم کېږي، نو ښه طریقه دا ده چې د انسان خپل مستقل کوري، دا ښه طریقه ده. او په دې سره ته به په ارامې او بله غټه فایده پکې دا ده که نه، ډېره غټه فایده، زړونه د خلکو یو بل ته پاک شي. لکه دوه کوړمې یو ځای اوسېږي، سهار ماښام د هغوی جنګونه دي، سهار ماښام کنځلې دي، بدې ردې دي،
خاوندانو یو بل ته زړونه سکا دي، د زنانو هم د بچو، دوی جدا شو. اوس دوی هفته کې یو بل کره ځي راځي، د یو بل تپوس کوي، زړونه یو بل ته صفا شو، هغه حسد ختم شو، کینه ختمه شوه، جګړې ختمې شوه. وګوره د عربو ته دلته کوي، ولې د دوی دا خپلولي زمونږ دغه پېشان نه جاخي ماخي د دوی نه، رور دلته په رور باندې سر ورکوي، ځکه چې هلته دوی هغه ژوند د یو بل نه جدا دی، زړونه یو بل ته پاک دي. موږ یو بل کې سم ننوتي یو، یو سړی و چې دا بده خبره ده. ګوره رورولي پالل دا مطلب نه دی چې هر څه به شریک کي، بس حقایق موږ له منل پکار دي. زه د خپل رور سره رورولي ساتم، د هغې دا مطلب دی چې زه به د خپلې ښځې حق او د بچو حق نه ادا کوم، لازم به زه رورولي هله ساتم چې د دوی دا حق پکې وخورم. نه، د رور خپل حق دی، د زنانه خپل دی، د بچو خپل دی، د مور پلار خپل حق دی. دا د دې زنانه حق دی چې دا د ژوند نه مزې والي، دا د دې بچو حق دی، دا ستا حق دی چې ته د ژوند نه مزې والي. ځان دې د مرۍ نه نیولی دی، هغه نور دې د مرۍ نه نیولي، روزانه حساب کتاب دی. نن خو راغی چې څه یې ویوړو، ګورې کمرې ته چې راوځي، دا وګوره هغه د هغه ماشوم سره پلانې شی وګوره، دلې نه یې راوړی، واړه که لوبې کوي، مور غریب وله څه شی راولي چې د کمرې نه یې ونه باسي. که نه داسې نشته زموږ معاشره کې، زه چې د بلې معاشرې خبره ګوره نه کوم. ژوند ټول لنډ تنګ شي. ښه طریقه دا ده که اوس دې رسي چې ستا کور مستقل یو کمره، لازم نه ته بنګله ودرې، بنګله بیا وروسته که الله طاقت درکو بنګله جوړ، کمره یو کوټه هغې کې اوسي. دومره دی چې خپلوانو ته به دې زړه صفایي، جنګ جګړې به ختمې شي، اختلافات به ختم شي. که دغه نه وي نو بیا دغه طریقه هم ښه ده، دا چې بلکل جدا کېدی نه شي، مالي حالت کمزور، چې خرچ خوراک جدا وي، دې سره هم ډېرې مسلې حل کېږي. لیکن چې کله دا خرچې شریکې که نه، نو بعضو کورونو کې په ګټه نوڼۍ باندې هم جاښه جوړه شوې ده، لکه پلاني نوڼۍ څه واخسته، غټه ده، ولې زمونږ هغه نوڼۍ چې زمونږ هغې دومره دي، او ده د پیشو سره ورننوي شو. دا زما دا خبرې خفه نه شي، خو داسې ده که نه ده؟ داسې ده. نو کم سے کم دا خرچه چې جدا شي، دا بدګمانیانې ختمې شي چې دی زما هغه وخوړه او دی د ده هغه وخوړه. نه، هلته موږ پښتنو کې بله مسله ده که نه، موږ جدا کېده دې ته وایو چې په یو بل پسې به ټوپک ګرځو، تماچه به ګرځو. زما او ستا ملګرتیا د رورولي ده، په یو بل باندې ځان وجنو، د یو بل سره ودرېږو په غمخادۍ کې، د یو بل تپوس کوو، او کور هم جدا دی، نشي کېدی؟ کېدی شي. بله غټه مسله، څومره فایدې پکې دي، د شرعي پردې اهتمام پکې وشي. په داسې کور کې چې ټول یو ځای اوسېږي، د شرعي پردې اهتمام ډېر ګران شي، که څوک یې کوي هغه ګران شي. جنکۍ لویې شوې او رویرونه لوی شو، ته اوس څه کوې؟ ګرانه ده، ته بس کمې پورې ته دې ته وایي چې تا خوا مه ځه، هغې ته ورته دې خوا مه راځه، هلک ته ورته دا خو کور دی، خلک به ځي راځي دلته. نو د زنانه دا حق دی چې دا د مستقل کور مطالبه وکړي. که تا ورته په نکاح کې ها کړي، نو بیا خو به دا لازم کې، او که وروسته یې دنه مطالبه وکړه او ستا وس رسي، نو مستقل کور ولا جوړ که. که وس ترې نه رسي، نو داسې پوه که چې زما هم کوشش دا دی که الله حالات برابر کړو، زه به یو کور جوړوم. او دا بعض داسې دوی د نکاح په دې ټیم کې ډېر ګرم وي، ځوان هلکي که نه، هغه ورته وي مستقل کور، ولیکه زمونږ جنۍ له به ګوره شل نه 15 شي ولیکي، چې دا دوه درې د واده تېرې شي که نه،
دی بیا سوچ کې شي دا مې څه ویلي دي دا اوس د کوم ځای ده نو ته په هغه ټیم کې چا په هغه ټیم کې ها نه دي کړي او حدیث کې راځي المسلمون علی شروطهم مسلمانان چې کم شرط بیان کی وی تړي بیا یې سر ته رسوي نو دې ورور ته موږ دا وایو چې اوس الله دې مل شه دا شرط به پوره کوې الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې زموږ د کورونو نه دا بغض او کینه او حسد او جګړې او اختلافات ختم کړي او الله دې هر چا له وس او طاقت ورکړي چې ځان له خپل ښایسته مزېدار پراخه کور جوړ کړي ښه لږه په زوره ووایه سی چې دې شوملې د شوړ کوه دا حقیقت دی لکه حاجي صاحب چې کومه قصه وکړه دکه شان ده بله خبره ته سړی ما ته دا وایي چې ما ته خو چا نه دي ویلي ګوره په زړونو کې لویې جاښې پرتې زړونه که دې څوک راوګرو که نه لږ نو دی به خپل یو اوږد داستان راولي چې په هغې کتاب لیکلی کېږي نو که دا بل طرف نه دې واورېده د هغوی ځان له داستان دی نو ښکلی حل یې دا دی چې کله دله الله وس درکړي نو ځان له مستقل یو کوټه د کور خوا کې او که کور نه لرې مې کور ته زه راځه هغوی به تا کره راځي ورور به ستا کره راځي ته به هلته ځې دا زنانه به هم غمخا دي الله دې داسې وکړي